د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 31 میلیونو ډالرو په ارزښت 60 میلیونه کیلو ګرامه تازه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادره کړې ده. د دغه وزارت مسؤلین وایي په دې میوو کې تر ډیره انګور، زردالو، مڼې، انځر، آلو او توتان نورو هیوادونو ته صادر شوي دي. یو شمېر سوداګر وایي له هیواد څخه بیرون د تازه میوو د صادراتو زیاتوالي لپاره اړتیا ده چې په بهر کې بدیل بازارونه پیدا شي. سږ کال د لرګیو بیې لوړې شوي دي، خو د ډبرو سکرو بیه بیا راټیټې شوې ده. د لرګیو د پلورونکو ټولنه وایي د ډبرو سکرو د هر ټن بیه کې نږدې 1000 افغانۍ کمه شوې ده. له دې سره سم د کابل یو شمېر اوسېدونکو د اقتصادي ستونزو له امله له اړوندو مسؤلینو غواړي چې د لرګیو بیې هم راټیټې کړي. دوی وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی په دې بیه د ژمي لپاره لرګي او د ډبرو سکاره وپیري. د لرګیو پلورونکو ټولنې د مسؤلینو په خبره یو خروار لرګي په بازارونو کې په 14000 افغانۍ دي چې د تیر کال په پرتله په بیو کې 3000 افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر بامیان ولایت د سفر پر مهال دغه ولایت کې د کرنیزو حاصلات ځانګړي ډول د کچالیو د پروسس او بسته‌بندۍ لپاره د یو ځانګړي سوداګریز مرکز جوړولو خبر ورکوي. د دغه سوداګریز مرکز جوړولو موخه د کرنیزو حاصلاتو کیفیت لوړول، د سوداګرو غوښتنو سره سم د حاصلاتو بسته‌بندي کول او له هېواده د باندې د بامیانو کچالیو صادرول دي. د ننګرهار ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست اړوند د ټیپبال کرکټ فدراسیون د استازولۍ له لوري د یاد ولایت په خیوي ولسوالۍ کې د شپږو لوبډلو ترمنځ د ټیپبال کرکټ سیالۍ د سید جمال الدین افغان لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. په دغو سیالیو کې د خیوي مرکز سورج پاچاهي قلعه سید جمال الدین سرچل سټار او بډیالي لوبډلو ګډون کړی و چې پایلوبه یې د سید جمال الدین افغان او سرجل لوبډلو ترمنځ ترسره شوه او د سید جمال الدین افغان لوبډلې د دغو سیالیو اتلولي وګټله. د غور ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت اړوند د فوټبال فدراسیون د استازولۍ له لوري د فوټبال خزاني جام سیالۍ چې 15 ورځې مخکې د 9 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې د اتحاد لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه د اتحاد او سادات لوبډلو ترمنځ په ټاکلي وخت کې مساوي شوه، خو په پلاتینیو کې د اتحاد لوبډلې د 4-2 ګولونو په توپیر خپلې سیالۍ لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتلولي یې په خپل نوم کړه. د وینې لوړ فشار ندرتاً داسې عارض منځته راوړي چې ناروغ دې ورباندې پوه شي. عموما همداسې پټه خوله د وخت په مرور قرار رګونه خرابوي ترڅو د زړه د حملې او یا د دماغي سکتې یا فلج باعث شي. دا چایا موږ د وینې لوړ فشار لرو او که یې نه لرو، یوازینۍ لار یې د فشار معاینه کول یا کتل دی.